بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دا یو ورور محترم یو تپوس کوي وای موږ ته داسې څه اسباب وښیوه چې الله سبحانه وتعالی د هغې په وجه باندې زمونږ نه د غفلت بیماری لرې کړي. زما ورونو دا هغه مهمه او پیداناکه خبره ده چې دا انشاءالله هر مسلمان ته فایده ورکوي. او رب العالمین وای دا خلک چې د قیامت نه غافله کړي دي، قیامت ډیر نږدې دی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله، بے پروايي کې دي، ناخبرتیا کې دي. نو الله رب العالمین زمونږ او ستاسې نه غفلت لري کړي. چا کې چې غفلت راشي د هغې درې غټې علامې علما ذکر کوي. یو دا چې د هغه په عباداتو او طاعاتو کې ناراستی او تکاسل راځي، نوافلو ته شوق نه کیږي، صدقاتو ته نه کیږي، اذکارو ته نه کیږي. دویم دا استصغار المحرمات، وای دا حرام کارونه دا ته څه واړه واړه ښکاري. که ته ورته ووایې چې لکه دا دین خبره ده، وایي مړه دا وړه خبره ده به کیږي داسې. او دریم علما وای الف المعصیه، د ګناه سره مینه کوله. دا درې علامې چې چا کې رالې نو دا دې پوه شي چې د بدن کې غفلت راغلی دی. دا غفلت د څه نه جوړیږي؟ یو د جهالت نه، چې د انسان سره دیني علم ختم شي، یا علم صحیح عمل پې پرېږدي. دویم حب الدنیا، چې د دنیا سره مینه وي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کې دې ته اشاره ده. دریم المعاصی، کله چې انسان ګناهونه شروع کی نو به انسان کې دا بیماری نه راځي. بل دا دی چې الجلساء والسوء، ناکاره مجلس کې چې کله کېناستې د غلطو ملګرو سره نو بیا دا بیماری انسان ته لګي. نن دا بیماری موږ او تاسې ټولو ته لګېدلې ده، خو موږ او تاسې به د دې علاج څه کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ د دې نه وباسي. نو یو علاج خو دا دی چې د الله ذکر همیشه کول. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویلیو لا یزال لسانک رطبا علی ذکر الله، همیشه ژبه د الله په ذکر لنده وساته. دویم حضور مجالس ذکر، کوم ځای کې چې الله یادیږي هغه مجلسونو کې کېناستل. نبی علیه السلام وی اذا مررتم بریاض الجنة فرتعوا، کله چې د جنت په باغچو ورځئ نو دې کې وڅارېږئ. نو صحابه ویل د جنت باغچې څه دي؟ هغه وی دا د ذکر حلقې دي. دریم معرفت حقیقت الدنیا، دا پیژاندل چې د دنیا ډیره ذلیله ده، ځکه حدیث کې دی دنیا لعنتی ده. نو چې دا کله زمونږ ذهن په دې باندې خلاص شي نو بیا به الله زمونږ د زړونو نه غفلت وباسي. بل دا دی چې قبرونه یادول، د مقبرو له تګ، مرګ یادول. کفا بالموت واعده، حدیث کې دی مرګ پوره نصیحت دی. جنازو له تګ. قصر العمل، امیدونه کموله. دا کله چې د انسان امید ډیر شي انسان تباه کیږي. تدبر القرآن، قرآن په ډیر تدبر سره لوستل. او د بیمارانو تپوس کول، د هسپتالونو له کله کله تګ چې تا ته د اندامونو قدر پیدا شي، د سترګو، د زړه، د لاسونو. نو بیا به الله سبحانه وتعالی د غفلت زمونږ نه وباسي. او خاص کر دعام د دې کول چې رب العالمین منګه د غفلتونو نه الله منګه وباسي او الله رب العالمین زمونږ زړونه جوړ کړي. دا یو ملګری وایي زه قندوز ترکستان کې او د درس سم وای مینه د موږ واړه طالبان یو، الله دې ستاسو مینه وکړي. احبک الله الذي احببتني له. وای که د دې درسونه نو ګروپونو کې موږ شریک کړي. اډمن وروره محسن صاحب دا کم درسونه چې دا د تور ولېګه، کم چې د حدیثو درسونه دي، د قرآن دي، دا د منځ باره کې څه یو سلسله دغه دي، د خطبې دي. شعب الایمان څه تقریبا د پاسه اتیا خطبې دي او د کبایرو ګناهونه دي، دا د پیتانو درسونه. دا ټول د تور ولېږي چې فایده ته والی. دا ورور محترم وای د څه کوم اعمال دي چې هغه زمونږ پلار وفات شوی دی چې موږ هغه وکړو او زمونږ پلار او مور ته د هغې فایده ورسیږي. دا ما مخکې ویلي ان شاء الله ملګری به اډمن صاحب دا لږ ور ولېږه ورته. خو یو د هغې نه دا دی چې هغه کوم علم پرېښی
ان شاء الله هغه ته فائدہ ورکړي. دویم نیکان بچی چې دعا ولکړي. سعد رضی الله عنه ویلي زمور پس خیرات کوم د الله نبی علیہ السلام ویلي وبو کو یو باسا دعا غه تکول دارنګه د پلار او د مور د خپلولو سره خپلوانو سره صله رحمی کوله دا نیک اعمال دي. مؤمن ته د دعا نه هیڅ شی ډیره فائدہ نه ورسي. اګه مرګره به ان شاء الله غنور درولېږي. ما مخکې ویلې دا کلیف چې مړی ته د مرګ نه وروسته کوم څیزونه فائدہ ورکوي. دا مرګره وای زه مقتدیانو له د سار منځ کوم او زه وګد منځ کوم او زما د مقتدیان بد ګڼي نو وای زه څه چل وکما. اصل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وای څوک چې چاله امامتی کوي نو دا دی د کمزوري انسان خیال پکې وساتي. نو استاد مقتدیان دې د سینه کوي چې دی بیخي په درې څلور آیاتونو باندې دغه کوي دغه شپېته او نسلو آیاتونو پورې او کچرته خلق دي چې هغه بیخي وسن لري نو به امام بخاری باب ذکر کوي چې چاله امامتی کې نو دغه حالت ته وګوره. د الله نبی علی السلام او ازما اراده چې زمونږ اوګت کما په د ماشوم جړا واورم نو زداغه وجنه بیرته مونږ لګ راسپک کما. یا سعد رضی د معاذ رضی الله تعالی عنہ منځ کړو او مقتدیان له به منځ سړي روګدو نو محمد رسول الله ته غوسه شوی وي معاذ دغه د افتان ننت ایت خلق څه کې فتنه کې چې د الله بنده نو په گزاره منځ پکار دی نه ډیر روګدول پکار دی او نه ډیر لنډول پکار دی بقدر سنت المسنونه. دا مرګره وي وکامره دا چې هغه درې غزه په څلور کې وګدواله دي او دی یو طرف کې ماشوم میتیزي وکي نو آیا د بل طرف کې منځ کیږي او کنه کیږي. بحر رائق لیکلي دي نه هم جز کې او د دې مغنی کې مشته دي هغه د دې چې د سي پرشونه د دې حکم د زمکه دي ازمکه کې یو ځای ګنده شي او به په واچي خو دې د مانند چې او نور ازمکه کې عبادت نه کیږي. رسول الله علیه السلام مونږ کې باندې چې راغی جمعات کې اوسې کې په ولاړې بول وکړه د الله نبی ویلي وي اریق علیه په دې باندې وبو ورواړه وي نو بالکل کیږي مونږ دې کې. دا ورور وی دا مازیګر نه څلور رکعاته مخ کې کول دی اذان شرط دی او کنه دی. اذان خدای د اسلام یو علامه ده او د مونږ مخ کې کیږي نو که اذان وشي دا ډیر خو یو کنه شوی مؤذن نه دی راغلی ته چې نازب هغه ته صبر کوم نو قبل العصر ویلي د مازیګر مون مخ کې قبل الاذان او یا بعد الاذان مثلا نه ده بالکل صحیح دی ان شاء الله. دا ورور محترم وي د اذکارو کې د مشایخ لیکلي دي چې دا درود بلسل وي نو دا به کم درود وي. شیخ ابن باز رحمت الله علیه وي چې دا به هر هغه درود وي چې قران او حدیث کې راغلي دي او هغه د محمد رسول الله علیه وسلم تعظیم ته معلومیږي او که درود ابراهیمی وي دا ډیر غوړه دی. دا مرګره وي چې د مړي زیل ورشه د شریعت کې دعا شته ده کنه شته ده د الله بندز موږ ډیر خسته شریعت دی والله چې قضای حاجت تکینی او را پاتې ټول دعاګانې دي پاتې لا دا چې د مړي تعزیه دا اسلام کې نشته چې لاس ورلې ور یو بوې دوا وکاو او لاسونه به کته پورته کوي لکه تیمم ضرب چوي او بعضې د سیالته یو قاری صاحب کې نه ولې هغه ول کې څرکو وي به اخر کې وي ان لله به اخر کې غریب هم ستړي شي او وکي نه شریعت کې دادی چې ورلې هغه ته به وي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم الله اجرك واحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك. او کتاب الفقه على المذاهب الاربعه کې لیکلي دي وای دا بسترې غوړول دي او کټونه چلو چې خلک دواګانې کوي او خاص کر د درې ورځې التزام کوي وای دا شریعت کې نشته دی دا بدعت دی. دا ورور وی عبادت له ورځې ټاکل لکه بعضې خلک کوي په پلانۍ ورځ به د عبادت کوم او په پلانۍ به کوم د مسلو باندې ځان پوي کوي. یو هغه عبادتونه دي چې شریعت هغې له ورځې ټاکلي دي لکه یوم الاثنین یوم الخمیس روژه شوه یوم الجمعه شوه یوم العیدین شو ایام العید شو ایام الحج شو رمضان شو دا تعین شریعت کړی دی. شریعت چې کوم تعین کړی دی پاغي کې خو څوک چون چې را نشي کوله نور د ځان نه تعینونه بنه کې. امام شاطبی رحمت الله علیه داغه کتاب دی الاعتصام
هغې کې دا بدعات شمارلی دي. نو هغه وایي ومنها بعضې بدعاتو کې څه دي؟ التزام العبادات المعینه فی اوقات معینه، په ځان باندې خاص عبادتونه لازمول په خاصو وختونو کې، لم یوجد لها چې نه موجود شوی هغې لره اجازت په شریعت کې او شریعت کې نه وي. لکه د نصف شعبان روجې خلک نیسي، یا رجب کې څه روجې نیسي یا نور نیسي. شاطبي اعتصام کې وایي دا د بدعاتو یو حصه ده. د یو ملګري یو ګیله کړې ده، وایي د یو اشاعت التوحید و سنت یو ورور وایي، او هغه وایي دا ویل چې دا حدیث ته دسمالونه په سر اچوي، نو دا لوپټې دي او دا خو زنانه اچوي او دا لوپټې دي، او دا به د دجال په سر او د دجال د ملګرو به وي. زه به ته دا ووایم دا د ټولو اشاعت توحید و سنت د ورونو نظر نه دی. یې به پټ سترګې به هم پکې، متعصبین به هم پکې، خو ټول اشاعت توحید و سنت داسې نه دي. د دې به تا ته زه یو څو دلایل وښیم. یو دا دی چې ښه عالم چې هغه یقیني چې منلی شوی عالم و، شیخ غلام حبیب رحمت الله تعالی علیه، هغه اچولی و. دویم دا دغه هم پرېږده، د حج او عمرو له وتلي وایي دا د حرمینو امامانو چې اچولي دي، نو دا به دجال نه مخکې. او د ملک بل ښه عالم تیر شوی مولانا سنجان صاحب، نور علما نور هم ډېر د اشاعت توحید علما دي، او په سر باندې دا رومالونه اچوي. دا ګوره لباس دی، که څوک پکول په سر کوي، که څوک پټکی تړي، او که څوک رومال په سر اچوي، که څوک ټوپۍ په سر کوي. نو خیر دی مفتیانو د الله نه ویریږئ، دا فتوی ډېرې مه دغه تېرې کوئ. بیخي هم د قرآن او حدیث نه پنډز یې ټوپک جوړ کړی، یو پې ولی، یو بل پې ولی، یو بل پې ولی. او ترمیزي کې خیر دی ته وګوره په شمایلو ترمیزي کې، که دا نه و چې د رسول الله په سر به یو کپړی چله، تا به ویلی چې دا د صوب زیاتن، نو بس صحیح ده بلکل موږ به وویو چې او. دویم حدیث الهجره وګوره، ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام راغی غرمه کې، سر باندې څادر اچلی و راغی، نو ته اوس نبی سلام ته به دجال ملګری بل الله دې تا ته هدایت وکړي. والله که حدیث د دجال تا اصل لیدلی نه وي. حدیث کې خدا دی چې د اصفهان نه به څه خلک راوځي، یهود به وي، او علیهم الطیلسان، څادرې به یې په شنې شنې څادرې به یې په ځان اچلي. نو څادر خو تا په ځان اچلی دی. موږ ویو موږ الحمدلله که دا د اشاعت توحید و سنت ورونه دي، که دا اهل الحدیث دي، که دا جماعت اسلامي دی، که دا تبلیغ ورونه دي، او که دا جمعیت والا دي، او که هر څوک دي، خو چې موږ سره الله او رسول کې شریک دي، موږ زد او حسد نه کوو. او دی ته مو ویو چې د الله نه ویریږئ، شړې مه ویوئ، د عوام مه ګمراه کوئ، الله به نه ګوره دې تپوس وکړي. والله چې داسې یو ورځ به راشي د رب مخې ته به یې عالمه یم مولوي صاحب ته ودرېږي، او رب به ته وایي دا خبره یې دې څنګه کړې ده، هغه بیا ډېر ګران حساب دی. دا یو بل ورور وایي زه یو مدرسه کې وایي استاذ یم، او دا مدرسې مشر چې دی د جمعې په ورځ وایي داسې څه په حیات التزامي څه دعاګانې کوي، راوګرځي او امین وایي نور، او دا دعاګانې کوي. او سړی وایي له حدیث هم دی او مدرسه هم د اهل حدیثو ده. وایي د دې څه حکم دی؟ د دې حکم دا دی چې کوم شی بدعتي هغه اهل حدیث له هم بدعتي او د نورو له هم یو ټولو له وي. نو وروره دا نه دي کول. او دې باندې شاطبي صاحب په دې هیئتونو باندې رد کړی دی، او دې کې بنفع دغه کې د مفتي کفایت الله صاحب هم د نفایس مرغوبه کې پې رد کړی دی، مدخل کې ابن امیر الحاج پې رد کړی، ډېرو علماو پې کړی دی چې دا هیئتونه جوړول شریعت کې نه دي ثابت. نو دا بدعت دی، نه دی کوي، نه دی اهل حدیث کوي او نه دی بل کوي. دا ورور وایي چې ما نه یو رکعت تلی او راشم او بیا دویم رکعت ته پاڅېږم، نو زه به سبحانک اللهم ویم او که نه به ویم. ته به ورور جان نه وایې، ځکه به نه وایې چې دا ستا د مونځ منځ دی، او د مونځ په منځ کې سبحانک اللهم دا نشي ویلی. دا ورور وایي دا د بار ربیع الاول دا خیراتونه او خوراکونه چې دا خلک کوي، وایي د دې څه حکم دی؟ اصل دا دی چې هر رواجي خیراتونه او خوراکونه چې هغه شریعت کې جایز نه وي، نو حتی الوسع ورع او پرهیزګاري دا ده چې د دې نه سړی ځان بچ کړي. خاص کر هغه خلک چې هغه دعات د دین دي، علما دي، چې هغه دا ونه خوري، ځکه دا رواجي خیراتونه او رسمي چې دا د رسمونو او د رواجونو ډوډۍ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي زه په دې باب کې مبتلا شوی یم، خو ما صبر کړی و. نو صبر ته دې نه پکار دی، او که بیخي د خلاصي بله لار دې نه وه، نو دا بیا د اضطرار حالت دی. دا یو بل ورور د یو مسالې تپوس کړی، وایي زنانه د جنازې مونځ شي کولی او که نه شي کولی. د جنازې مونځ دا داسې مونځ دی چې دی کې الله رب العالمین او د محمد رسول الله دین کې
دا تعین نه دی راغلی دا به سړي کوي او که دا به ښځې کوي بس دا مونځ دی دا په سړو هم دی او په زنانه هم دی ابن باز رحمت الله علیه دا مسله لیکلې ده هغې ویلې وایي د دې کې هیڅ قسم مانع نشته دی بالکل زنانه مونځ شي کولی پې چې زیایي عائشه رضی الله عنها او نورو ښځو کله چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وفات شو کور کې په جنازه کړې وه نو بالکل شي کولی انشاءالله دې کې څه ممانعت نشته دا بل ورور وایي نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی او که نه دی محمد رسول الله عالم الغیب نه دی او ابي عائشه رضی الله عنها وی چا چې دا عقیده وساتله چې نبی علی السلام عالم الغیب دی وای دې سړی کوپر وکپا کتاب چې الله په نبی علی السلام را لېږلی دی او رب العالمین وی وعنده مفاتيح الغیب د غیب کنجیانې دا د الله سدي دای بل چاله نه دی ورکړي ګوره د الله د نبی د بیبینه امیل ورکیږي او په امیل باندې د پاسه وخه پرته ده محمد رسول الله پسې ګرځي خلفای راشدین پسې ګرځي عشره مبشره پسې ګرځي لیکن پته ود نشته چې دلته امیل دی هغه واقعات چې په هغې کې په عایشه رضی الله عنها بدنامه لګېدلې وه عایشه رضی الله عنها کې جاوه کې نشته دی خو رسول الله ته پته نشته چې عایشه پاتې شوه او رب سورت توبه کې نبی علیه السلام ته وایي ستانه چاپېره منافقان دي خو تا ته پته نشته دی او نبی علیه السلام وایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الغیب خزائن الله زه دا نه یم چې ما څه د الله خزانې دي ولا اعلم الغیب زه په پټو باندې د غیبو باندې نه پوهېږم او د غیبو خزانې او کنجینې دا د الله څه دي دا عقیده د بعضې خلکو چې نبی علیه السلام عالم الغیب دی او بل دی دا کفري عقیده ده دې وجې نه علما وایي چا چې نکاح کې داسې ویلې چې خدا و رسول و فرشتگان را ګواه میکنیم الله و رسول و فرشتې ګواه کوم وایي دا سړی کافر شه ځکه پیغمبر عالم الغیب نه دی نو چې پیغمبر عالم الغیب نه دی نو دا نن سبا دا بعضې ګیدړان چې وایي یاره زمونږ پیر صاحب په پټو پوهېږي او پلانې پوهېږي دا ټول دروغ وایي موسی علیه السلام امسا غورځوي پیغمبر دی خو پته ورته نشته دی الله ورته وایي مه یېرېږه ونیسه ده عزیر علیه السلام 100 کاله مړ دی الله وایي څومره وخت یې تېر کړو یا به یو ورځ یا به نیمه ورځ اصحاب کهف اولیا دي 309 کال یې تېر کړي وایي څومره وخت هم تېر کوی یا یو ورځ یا نیمه ورځ علم غیبي کس نه میدانت بجوز پروردګار د الله نه ما سوا هېڅوک په غیبو باندې نه پوهېږي دا یو ورور محترم یو تپوس کوي هغه دا دی چې کله د جومات د سب په منځ کې ستنه راشي نو آیا د دې څه حکم دی او دا سب خطا کوي او که نه دا مسله امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړې ده هغه دا دی چې د جومات ستن دا به د سب منځ کې نه راولي که سړی ځان لمونځ کوي نو هغه د ستنو منځ کې شي ودرېدلی دې کې څه ممانعت نشته یا امامي نو امام هم شي ودرېدی اما دا چې سپ راولي او منځ کې ستن وله راولي دې کې ابن ماجه کې یو روایت دی شیخ الباني صاحب صحیح کړی دی معاویه ابن قرة رضی الله عنه د خپل پلار نه نقل کوي وایي کنا ننهى ان نصب بین السواري منګه د دې نه منې کولی به شو چې د ستنو منځ کې سپونه جوړ کړو په زمانه د رسول الله علیه السلام کې ونطرد عنها طردا موږ به شړل کېدی شو د دې نه او دې کې د انس رضی الله تعالی عنه یو روایت هم دی امام احمد ابن حنبل صاحب د هغې قول د کتاب الفروع 2 جز 9 کې نقل کړی دی چې ستن چې دا تقطع الصفه دا سب قطع کوي نو د ستنو منځ کې سب جوړول د صحیح نه دي البته بعضې علما وایي چې عند الضرورت الشدیده چې سخت ضرورت شي او مسجد کې بیخي د مونځ ځای نه وي نو بیا وایي شي ودرېدلی نور دا چې صحیح حدیثو کې دې نه منع راغلی ده باید چې سړی جومات جوړوي چې اول کې هم د دې لږ خیال وکړي او چې امام صاحب په مقتدیانو صفونه جوړوي باید چې د دې ډېر خیال وکړي چې د ستنو منځ کې صف رانه ولي ځکه دې کې انقطاع د صف راځي دا ملګری وایي کور کې چې بچي پلار ته پاڅېږي او یا استاد ته پاڅېږي د دې څه حکم دی دا مسله مې مخکې ویلې وه خو زه بیا هم ویم
شیخ ابن باز رحمت الله تعالی علیه او نور علما هغه دا مسله ذکر کوي د شیخ ابن باز صاحب څلورم جز د فتاوا کې دا مسله ده چې پاتېدل د په یو څو قسمه دي. یو دا چې سړی مېلمه ته پاڅېږي دام جایز دی، نبی صلی الله علیه وسلم پاڅېدلی دی. دویم دا دی چې سړی پلار بچی ته پاڅېږي او بچی کله پلار ته پاڅېږي، لکه فاطمه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته پاڅېدلې وه او نبی صلی الله علیه وسلم فاطمې ته پاڅېدلی و او رضاعي مور راغلی و هغې ته محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام پاڅېدلی و. نو داسې ادبي طریقه باندې خو دا به لازم نه ګڼي، دا هم وایي جایز دي. درېیمه طریقه هغه دا ده چې یو سړی د لرې نه میلمه راشي هغې ته به پاڅېږي، نبي علیه السلام ویلي ساعت ته ور پاڅېږئ راکوزې کوي. دارنګې طلحه رضی الله تعالی عنه دا پاڅېدلی و په محضر د نبي صلی الله علیه وسلم کې کعب ته. دریم قسم هغه دی چې ورپا نڅېږي چاته هغه سړی خفه شي چې هلکه ده زما بې عزتي وکړه، او یا دا دی چې هغه ناستي او دا ورته په سر ولاړي. نو دې نه حدیث کې منع راغلی د نبي علیه السلام وایي داسې مه ودرېږئ لکه عجم چې څنګه یو بل ته ودرېږي او دا سلوټونه کوي او دا سلامینې کوي. او رسول الله علیه السلام وایي کوم سړی چې په دې خوشحالېږي چې ماته خلک ودرېږي نو ده ځان له جهنم کې ځای تیار که. دا ملګری وایي چا سامانت پیسې کې خو د یو استاد ضرورت شي او راواخلي او بیرته مازدیګر پکې کېدي، وایي د دې څه حکم دی؟ ښه خو دا ده چې اول کې ته اجازه غواړه، که اجازه هم نه وي ځان ته وساتې دا به ډېره غوره او که نه راویخلې او بیرته یې پکې کېدي. نو علما وایي د نقودو کې تعین د لوټ شرط نه دی چې دغه لوټ دې راکړی او دا به وي، نو انشاءالله سبب کې نه وي خو بیا ته اجازه واخله. دا ورور محترم وایي د 12 ربیع الاول کې دا لیټونه لګولي زمونږ علاقې ته او دا پړق پړوقي او دا خلک چې راشي دا ماشاءالله او ماشاءالله وایي بدعاتو باندې ماشاءالله مه وایي مړه دا یو بدعي عمل دی، نه ابوبکر کړی دی، نه عمر کړی، نه علي کړی، نه عثمان کړی، نه نور صحابه کړی رضوان الله علیهم اجمعین. نو بیا چې بلپونه او بیا دا ناروا کېږي او هغې ته بیا ماشاءالله وینا هېڅ ضرورت نه لري. ملګری وایي موږ د بحریه او د علاقو کې مونځ کوئ او زمونږ د امامان بریلین دي، وایي هغه صلات والسلام په دې پابندیانې دي په مونځ هم په قلاره کوي. نو مونځ پسې کېږي که نه کېږي؟ زما ګرانه وروره الله دې راته ژوندی لره، ته دې خبره باندې ځان پوه که د دې بریلیانو او د دې مشرکانو دوی څه زموږ نوره ورانه نه ده، زموږ څه ورانه په عقیدې ده. د بریلیت عقیده چې د چا چې نبي سلام حاضر ناظر ګڼي او شرک کوي نو دې خلکو پسې مونځ نه کېږي، ولو که ډېر په مزه مزه کوي او ولو که ډېرې پابندیانې پې، خو چې عقیده د بریلویت دي نو بریلویت چې دی دا د شرک ورور او خور دی، نو داسې بریلي سړي پسې مونځ نه کېږي. دا ورور وایي زه یو لاره باندې مونځ له ځمه اولته یو نایخانه ده او هغې کې دا ګانې بجانې لګېدلي، ما یو ځل دعوت ورکړی دی، نو دوباره دعوتونو ته ضرورت شته او که نشته دی؟ ګوره شریعت کې دا دی چې ناروا کار دې ولیده او ته بادشاهي وستې کېږي په لاس یې منع که، که نه عالم یې په ژبه یې ووایه که نه یې زړه کې ورسه بغض وساته، نو ته ملګری دې څه به زړه کې بغض ساتې دې ګانو بجانو سه او نا امیده کېږي به نه انشاءالله چې کله ته موقع میلاوېده دعوت کوه، که هغې مني او که نه مني ستا اجر پکې شته دی. ګوره دې قرآن ته وګوره که نه الله څونه ښایسته وایي، که ته دعوت ورکړې او که ورې نه کې لا یؤمنون ایمان نه راوړي نو بیا دعوت څه له ورکوي؟ خو د هغې علت دا دی چې الله به د داعي دعوت کوونکي له اجر پې ورکوي، نو ستا میټر د حسناتو انشاءالله جاري دی. دا ورور وایي موږ باندې بعضې خلک دا اعتراض کوي چې تاسې خو تقلید نه کوئ او تاسې د هغوی وینا پیش کوئ. وروره دې خبره باندې لږ ځان پوهوي که خیر دی، د ضد او حسد نه کار مه اخله. تقلید څه ته وایي؟ بې دلیله د چا خبره منل. نو چې ستا خبره یې بې دلیله یې زه یې څه نه منم او چې ستا خبره یې یو دلیل وسی زه یې څه ښه منم، ولې بیا نه منم؟ نو د یو امام دی او د هغې امام خبره ده او دلیل ورسه شته دی، نو زما هغه نیکه به یې مني زه لا څوک یم او چې دلیل ورسه نه شته دی نو د قرآن آیات دی ولا تقف ما لیس لک به علم، بې دلیله خبره مه کوه، بې دلیله خبره منم. نو امام ابو حنیفه صاحب که امام مالک صاحب دی که امام شافعي دی که امام احمد دی او که بل دی او که بل دی، دا ټول زموږ د سر ګلونه دي، دوی موږ ته ویلي چې زموږ خبرې څه دلیل و نو زموږ خبره ومنئ، او که موږ د خلکو په دې خبرو پسې شو
وایي چې امام صاحب هره خبره داسې نو شامي کې لیکلي دي، موږ خو دا بعضې خبرې نه کوو، خو وبه ویو په باب الإجارة الفاسده کې چې په اجرت د مزنیې دا حلال دی، دا و امام صاحب ویلي دي، دا امام صاحب غریب کله ویلي دي. نو موږ دې ته ویو چې د هر امام هره خبره، بلکې دا هر چا خبره بې دلیله دا به موږ نه منو. دا ورور وایي قبر کې چې مړي له عذاب ورکولی شي یا راحت پیران پې پوهېږي که نه، چې انسانان پې نه پوهېږي نو پیران به پې څه پوه شي، بلکل پې نه پوهېږي. او پیران په خپل د دنیا په کې عالم الغیب نه دي، نو د قبر حالت دا به تا ته څنګه ووایي. دا یو ورور وایي چې ما کور کې سنت کړي او بیا راشم جومات کې د سار سنت مې کړي، نو بیا تحیت المسجد حکم کنه او دا سببي منځونه دي، تحیت الوضو او تحیت المسجد، او دا بالکل شی کولی. دا ورور وایي سار سنت مې کولی، وایسته درېیم رکعت ته پاڅېدم او بیا مې څلورم هم پسې ملګری کړ. هېڅ ملګري کولو ته ضرورت نشته، دا خو فقه حنفي کې دي څلورم به ملګری کې، خو د پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده چې رکعت دنه زیات شو نو بس کېنه په هغه ځای باندې چې کوم ځای کې ته یاد شو او چې کېناستې بیا د سلام نه وروسته دغه وکړه، سجده سهو وکړه. محمد رسول الله علیه وسلم ماسپښین مونځ 15 رکعته کړی و، شپږم یې ته بیا پاڅېدلی پسې نه دی، بس بیرته کېناستلی دی، سلام نه وروسته یې 2 سجدې کړي دي. دا ورور وایي د جنازې اعلان کول د دې څه حکم دی؟ نعی 3 قسمه ده، اهل علم وایي بعضې نعی هغه حرامه ده، لکه د جهالت نعی و اعلانونه به یې کول او ګاډي به یې ګرځول، دا صحیح نه ده. بعضې وایي مکروه ده، هغه دا چې الاعلام بموته بالندا، چې اواز وکړي لکه فلانی مړ دی. نو دغه د جهالت نعی او اعلانونه کول جوماتونو کې او ګاډي ګرځول دا حرام دي. البته امام کاسانیم لیکلی دی بدایع الصنایع کې، او دا د شیخ صالح صاحب هم لیکلی دی، او د سعودي د لجنې په تاوی د 8م جز کې دا مسله راغستې ده چې سړی مړ دی او خپلوانی دي، نو هغه شیخ خبرولې ان شاء الله دې کې څه ممانعت نشته. یا جمعات کې وی چې لکه مرګره زمنګ د گاونډي دی او مړ دی راځي چې ورشو جنازه ولوکو، او نور دا چې په جمعاتونو کې اعلانونه کوي او گاډي ګرځي او د شریعت کې نشته. ورور یو تپوس کړی دی او چونکې فایده پکې ډیره ده نو زه به دا مخکې جواب کما د دې نورو نه چې الله ته امت مسلمه ته فایده ورسوي او رب العالمین ته موږ له هم فایده راکړي او دا مشکل الله په دې سبب باندې حل کړي. دا ملګری وایي زما زړه باندې غمونه وي او که ذکر وکم هم وایي په زړه مې غم وي، بس د زړه نه مې غم نه زایله کېږي. وایي ما ته د دې دغه وښیوه ده داسې اسباب چې الله ما د دې مصیبت نه خلاص کړي. نو په دې سببونو کې اولنی سبب دا دی چې ته به د الله رب العالمین نه دعا کې، خاص کر دا دعا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال. دا دعا چې وکړي نو ان شاء الله الله به ستا د زړه غمونه ختم کړي. دارنګې لا حول ولا قوة الا بالله دې سم الله رب العالمین د زړه غمونه ختموي د انسان. او بل سبب دا دی چې ته به د زړه کې اخلاص پیدا کړي، چې څومره اخلاص زړه کې زیاتیږي نو غمونه ختمیږي. دریم ته به د الله په دې نعمتونو کې فکر وکړي چې ما باندې ګور الله فلانې نعمت کړی، فلانې نعمت یې را باندې کړی، فلانې کړی دی، نو زه ولې دا غمونه زړه ته ونیسمه. څلورم دا دی اهل علم وایي حسن الظن بالله، په الله به ډېر ښایسته ګمان وکړي چې لکه زما الله رب دی، زما ډېر مهربانه دی، د اویا میندو نه شفقت ډېر دی، هغه الله چرې ما نه خرابوي. بل اهل علم وایي قرات القرآن بالتدبر، دا قرآن به ډېر په سوچ باندې لولي او سوچ او فکر به پکې کې، جړا به وسکې، که جړا نه درځي د جړا پیښې به وسکې. او بل علما وایي اکثار النوافل، نفلونه به ډېر زیات کې. او بل سبب اهل علم وایي الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، په محمد رسول الله باندې به ډېر درود وی، دا درود ډېره قیمتي او لویه سرمایه ده. بل سبب اهل علم وایي طلب العلم الشرعي،
شرعي علم به طلب کې، قرآن او حدیث ترجمه به کې. او بل سبب اهل علم وی الاعراض عن وسوسه الشیطان، د شیطان چې تکمه وسوسه چې ته به د دې نه اعراض کې، بیخي به دې ته توجه نه کې. او بل الصلاة الخاشعه، داسې په عاجزۍ مونځ به کې لکه دا چې ستا خیری مونځ یو ته مړ کېږي به. او بل علما وی تدبر اسماء الله و صفاته، د رب العالمین اسماء او صفاتو کې بس سوچ کې، الله ډیر خسته ذات دی، ولله الاسماء الحسنى، د الله نومونه هم ډیر خسته دي. نو کله چې دې کې ته سوچ او فکر وکې نو الله بس تا ډیر خسته زړه برابر کی. بل العفو، چې چا څه زیاته کړي هغه ته به معافي وکې نو الله به د زړه نه غم وباسي. بل التوبه من الذنوب، د ګناهونو نه به توبه وباسي. ګناه سره زړه خرابېږي او زړه باندې د بیمانۍ هغه زنګ راځي، نو چې کله توبه وباسي نو بیا الله زړه صفا کوي. او بل علما وی الرضاء بالقضاء، د رب العالمین په قضا باندې فیصله باندې برازي شي. بل دا دی چې یومک بعد یومک، دا سوچ به وکې چې کنن شپه د سبب الله ورځ راولي، داسې وخت به راشي چې الله به مې زړه برابر کړی. بل الله باندې به توکل کې، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، بل حقیقي ایمان به جوړې. او بل اهل علم وی صبر به کې. او بل وی علما وی په نیکو اعمالو به مشواله کې. او بل د ځان سبم حساب کې چې ما الله له څه کړي دي، قبر له مې څه کړي دي، اخرت له مې څه کړي دي. او بل انتظار الفرج، دا انتظار به کې چې ان شاء الله الله به سانتي راولي. او یو بل ډیر قیمتي سبب هغه د الله ذکر دی. عبد الله ابن بصر رضی الله عنه ویلو یا رسول الله زړه مې خراب شوی دی، څه وکم؟ وای همیشه جبه د الله په ذکر باندې لوندل را. او د الله نبی علی السلام به ویلي صلی الله علیه وسلم ویلا یغان علی قلبی، زما د زړه باندې وای دسه به سبب خفقان راشي نو څه د پاسه اویا ځل استغفر الله ویما نو است الله مې د دې مصیبت نه خلاص کی. او کله کله مقبرول هم دسه ورتک پکاري. او لوی خ سبب اهل علم وی غدا دی چې مجالسه العلماء الربانیین، الله پرستو عالمانو سکینه، هغه به تاسو ان شاء الله ډیر خیلاري وخی. نور اسباب مشتا منګه د خپل کتاب الفوائد کې را جمع کړي، ځان لوالی فائدت واخلي نو چې الله زمونږ استاد زړونه دا برابر کی. او منګه د خپل تفسیر کې په سورته بقره کې او یا اتیا صفحې په دې لیکلي دي چې زړونو ته د مرزونو د ګناهونو او د خفقانونو دا څنګه لګي او مرزي زړه به څنګه پیژني او په څه باندې به بیرته زړه سازيږي. الله دې زمونږ د تفسیر په خیر سر ته ورسي. تقریبا الحمدلله هغه تلسمه سپاره کې دی. الله دې په خیر ورسي او الله دې امت ته فائدہ ورسي. او الله دې زمونږ زړونه دا مضبوط کی د الله په دین. الا بذکر الله تطمئن القلوب وما ذلك على الله بعزيز. دا ورور محترم وی کم سړی چې په عمره کې یا په حج کې آیا دا سر خرولې شي خپل، او یا چې دواړو عمره او حج پوره کړی دی یو بل سر شي خرولې کنه؟ بعضې کتابونو کې خو دي چې نه شي خرولې، خو شیخ ابن باز رحمت الله علیه دا مسله لیکلې ده. هغه دا دی چې خپل طوافونه او سعی او هر څه برابر کړي نو بس د عمره ختمه شو نو د خپل سر شي خرولې او بل لم شي، یا دو زنانه دي او دواړو عمره پوره شو بس اخر کې یو د بل وختان شقین چې کولې سړیم دغه شي کولې شران دي کې څه ممانعت نشته. البته کله دی عمره نه پوره شوي او په منځ کې نو به بچاله میخته کټ کوي او نو خپل ویخته کټ کوي. دا ورور وی چې کله یو پلاری او په خپل ژوند باندې دا د بچو منځ کې مال تقسیموي نو په دې به څه طریقه کوي؟ نو دې کې د علماو دوه نظر دي. بعض علما وی چې حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دی چې فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، الله نو ویریږي یو عدل وکړي د بچو منځ کې. نو الک او جنۍ به یو شانی سالی به خدا به دویم قول دار چې دا به په طریقه د میراث تقسیمیږي. خدا تقسیمون کله نه به تاسو وشي خبره به اخلاص شي چې لکه دا ته میراث ورکه میراث خو د مړی مال ته وي، خو چې ته تلوار کې او به میراثي نو به بل ذکر مثل هزل سین بي. او کنه وی چې اسی عطیه ورکوم، عطیه دا معنی یو بل ته صحیبه او څ ورکوم نو به بچوله الک او جنۍ کې به فرق نه کې.
دا یو ورور محترم وای واده کې ډمان راولي وای او موږ ته یو ځل دعوت کړی نو به وکړو کوي نه کو رب العالمین قران کریم کې دوه ټکي ویلي دي چې دا د ډېرو ځایونو کې نشته دی یو دا دی چې د جهاد باره کې دی چې واعدوا لهم ما استطعتم چې څونه موسی هغه نه تیاری وکړي او دویم د تقوا باره کې دی فتقوا الله ما استطعتم نو چې څونه دی وسی وروره بس خپل وس مناسب دعوت کولا یکلف الله نفسا الا وسعها دا یو ورور چې یو سړی وخزه کړي نو اخرت کې دا خو به دا غسي نو کدا سړی مړ شي او یا د ورور په نکاح وکي او یا بل څوک وکي وای ما ته شک دی چې دا به خزه به د چا صحیح الحمدلله زموږ ډېر ښایسته دین دی صحیح حدیث دی چې دا به د دویم خاوند صحیح دا اول خاوند څه به نه وي دا ورور وای د زنانه څلور میاشتې او لس ورځې عدت دی د دې څه حکمت دی یو حکمت خو چا دا ویلې چې حمل یا نه نو بیا دا حکم د ماشوم او د بډای باره کې ناراضي خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویلي دي چې دا حکم بازي الله پټ کړي بس الله په دې باندې خپوي دی او د ضرورت د وجنه په عدت کې د شي وتلې چې ساروزي او ماخام خپل کور ته بیرته راشي خو سي بازارونو کې بنه ګرځي او نه بزان نه کوڅګشت چرګه جوړی چې په یو طرف یو کور نه وزاو په بلې ورنه وزا ضرورت ش ډاکټر لذي یا زړی بيخي تنگ شو د خواته نږدې گاونډي دی ورتلې شي د شهداي وحد چې کمی خزي وي هغه ته نبی عليه السلام د اجازه کړې و دا ورور محترم وي ما یو ته پوښ کړو تا جواب وي په بل طریقه کړو زه غریب یم فلار مې مالدار دی مال بل څوک زکات شیرا کولای کنه بالکل شي در کولای وروره او مونږ خو دا مسله ذکر کړو چې پلاری شي ور کولای وکنه دا ورور محترم وي چې یو مور بچی له پي ور کوي او 50 ورځو بل حمله په ګړی نو څه چل بکې بس اول کې به احتیاط کولای او چې احتیاط ونشو نو وس حمل نه ضایع کوي کې دې شي دغه حمل نه الله یو د عالم پیدا کی چې غټول امت ته خیر ورسیږي دا ورور محترم وي په دې کلو کې فند جمع کوي او کله چې مړی وشي به غیلته روړی کوي دا مسله ما مخ کې ویلې و خو خدا نه ده چې دا کار وشي خو کبه هم څوک کوي نو چې کوم کور کې مړی کیږي نو فاغه ورځ باندې دغه خلک دی د دې ورځې د روړی د تاوان نه وباسي او دا نور دی له روړی کوي دا ورور محترم وي پنجاب کې د عید میلاد النبی ملاویږي مناویږي وای دا څنګه دی دا به اجماع المسلمین چې هغه حق پرست خلک دی هغه دې ته بدعت وایي او دا امام زاهبی په تاریخ الاسلام کې ذکر کړی دی چې دا په اتمه صدۍ کې سلطان مظفر الدین اربل وو یا کوکر په نوم باندې هغه یو بيدینه بادشاه او د وټونو وخراغه نو هغه یو ماجن یو دلباری مولا پیدا کا هغه ته مال روپۍ راکا او زبر خلک رضا کما او دا عید میلاد النبی ولدغه کدا نن د یو عربي او عالم مناشنا جواب کړي مال ډېر خوان راکا وای په زرګونو صحابه تیر شوی دي خو یو صحابیم چرته دا نه دی ویلي چې زه عید میلاد النبی مناوم او کدا دین وې نو لسبقونا الیه من نه به د صحابو ته ورمخ کې شوی وي دا مرګره وی ډیرو حدیثو کې راغلي چې یا رسول الله صحابه ویل دي جون باندې یا رسول الله ویل سیدی او نبی علی السلام ته چې یا محمد ویل دي نو خیر ته حدیث وګورئ تاسو یا د आवाज وته الله کړه دی لکه یا محمد ارفع راسک نو الله خود دې منع دلان دې نه دی یو ته جبريل ویل دي نو غم نه دی او یا يهود او نصاراو او یا چرته جوفات العرب قمقل باندې چینو یا محمد ویلې دی او قران سوره الحجرات کې الله وایي چې یا محمد غږ چتا ته کوي نو دا لا يعقلون دي بعقل خلق دي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته یا محمد ویل د په ژوند منو او الله د دینه منع کړی د قران کې درې آیات دی باندې او دا چې یا رسول الله غیثنا او یا نبی الله دا د دې یاد وجه نه زکه یا کې د استغاثه معنی د معنی رسول الله زمنګ مدد وکړي د الله نبی زمنګ مدد وکړه او صحیح حدیث کې دي چې ولا یستغاث بنبین په نبی باندې به استغاثه نه کې چې زما مدد وکړه دا مرګره وای موږ ته بعضی خلک وای چې تاسو وای چې فاتحه امام پسې روسته وای نو وای کچیرته د فاتحه ویل ضروری وي نو نبی علیہ السلام به طریقه خودلی وای کنه چې څه طریقه باندې وای نو محمد رسول الله علیه السلام خودلی دا خو
ته لږ ځان ته خبر کا. تا ته به کتابونه وښیم تفصیل درته نه کوم. صفت صلات النبی د شیخ البانی صاحب وګوره، دا د امام مروزی صاحب کتاب وګوره، دا د امام بیهقي وګوره کتاب القرات وګوره، د امام بخاری د کتاب القرات وګوره. تا ته به دا مسله بالکل معلومه شي ان شاء الله چې نبی صلی الله علیه وسلم زما په شان منځ وکړي نو ضروري طریقه ښودلې ده. او دا روایت راواله د سې چې اقرا بها په نفسک یا فارسیو یا نور ان شاء الله تا ته پته ولګي. دا ورور محترم وي دا مسله ما بار بار وکړه خو والله اعلم زمونږ د مرګرو ذهنونه په نخلاصيږي که څه طریقه ده. وای چې کله زه مسبوق یم او رکعاتونه زمانه تلی وای ما ته بعضې شیخان ویلي دي چې دغه ستا ولي صاحبېږي او بعضو راته ویلي دي نه چې دا به کم دې راګیر کړي دي نو هغه که ډکې ډکې او که تشي تشي. نو اوس موږ د چا ومنو؟ ته د محمد رسول الله علیه وسلم ومنه. محمد رسول الله علیه وسلم وایي وما فاتکم فاتمو، دا کم رکعتونه چې نتلی دي نو دا په اخر کې وګرځوئ، اتمام پې وکئ. نو تا نه چې کم رکعتونه تلی دي وروره هغه ستا اولني شو، نو رستنی رکعتونه دا به ته تش کې. او کوم روایت چې دا پقزو راغلی دی چې قضا یې راوړه نو قضا به یې داسې که تش نه تلي تش به راګرځي او که ډک تلي ډک به راګرځي. خو دغه پقزو لفظ شاذ دی او صحیح لفظ د اتمو دی. دا بعضې خلک دا وایي چې د یو مسلمان ترور یو تپوس کړی دی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو لا کرت وویوه نو کاروبار به دی الله په مخ کې بوځي. دا د صوفیانو خبرې دي، دا قرآن او حدیث کې نشته دی. بعضو روایاتو کې دا دی وای عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وصیت کړی نونو ته لورګانو ته چې صورت واقعه ووایي الله باندې فقر نه وساتي. دا روایت هم کمزوری دی. صحیح علاج د تخیمه هغه دا دی چې استغفر الله دا ډېره ویوئ. سورت نوح کې الله وایي چې الله د دې په وجه رزقونه دا زیاتوي. چا بچی نه هم دا دې ډېر وایي الله بچي م ورکوي دې په وجه باندې. استغفر الله کې الله سبحانه وتعالی د اثر چلی دی. ورسره لا حول ولا قوة الا بالله دام د عرش د خزانو نه یوه خزانه ده. لا حول ولا قوة الا بالله ډېر ویوئ، استغفر الله ډېر ویوئ. بعضې وایي د اصحاب په نومونه ولیکئ او مکسلمینا او مکشلمینا او یملیخا او تلمیخا دا ټول څه بې فایدې خبرې دي. او بعضې وایي ایاک نعبدو دونه ځل وویوه دې کې الله او رسول نه دی ویلي، هغسې بې ځایه ځانونه مه ستړي کوئ. امام شاطبي اعتصام کې لیکلي دي چې دا ټول دا طرق چې دي چې دا شریعت کیفیتونه نه ذکر کړي او خلک یې د ځان نه کوي وایي دا بدعي دي نو دې نه به ځان وساتئ. دویم دا وایي بچی مې دی او طالب هم دی او کله سهار جمع له نه ځي بس څه علاج ورسه وایي وکړمه. نو که ته په ډانګي سمې نو په ډانګي نه سمېږي، ځکه که په ډانګي سمېدلی نو خر به لوی شیخ الحدیث وی او دا به سم د حرمینو امام وی. او که په خر ټول کتابونه بار کې که نه حرم لی بوځي هم خلکو ته مولوي صاحب نه وایي خلکو ته خر صاحب وایي یا مردار وباسئ دلته نه. دا د ډانګو شی نه دی. تا ته زه یو ښه علاج ښیم چې الله سبحانه وتعالی دا به بالکل ستا د بچی ټیک کړي. خو ترورې عمل پرې وکړه، د شپې راپاڅېږه او د بچي لپاره د الله نه ډېره خاص دعاګانې وغواړه. موږ ټولو ته دعاګانې وکړه چې که ته ټول امت مشره انشاءالله ټول امت ته دعاګانې وکړه، خاص دې ته دعاګانې وکړه. د امام بخاري ړوند و مورو ته دعا کول الله سبحانه وتعالی هغه بناک دعا بندې دروازې کولاوي، دعا ګټې شلوي. دعا چې دی دا د خیر او د برکت لارې را کولاوي. د بچي له د الله نه دعا وکړه، سجده کې وله دعا وکړه، الله ته وجاړه او دې ته وصیت وکړه. وصیت دا د مضبوط حکم ورته وکړه چې ای بچی د مونځ کې دونه فایدې دي، دا چې څوک ناراسته ایمون نه کوي د هغې دونه نقصانونه دي. نو چې دا ټولې خبرې ورته وکړي نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دا به ستاسو د سترګو یخوالی وګرځوي. او دا کلیپ چې څوک اوري ټول امت مسلمه چې د شپې راپاڅېدئ او دعاګانې کوئ نو دې وراره دپاره دعاګانې وکړئ چې الله سبحانه وتعالی ته ښایسته عابد او عالم ته جوړ کړي د کتاب او سنت خادم. یو ملګری وایي په نسوارو باندې اودس ماتېږي او که نه ماتېږي. اودس وروستۍ خبره ده دا معلومول غواړي
چې نسوار حلال دي او که حرام دي. نسوار د شرعي دلایلو نه چې د محمد رسول الله علیه وسلم فتوا ده چې هر نشئی شی د حرام دی، دا په حکم د خمرو کې دی. نو دا اودس نه مخکې دا خبره ذهن کې کېنه و یاسې د مولیانو خبرو پسې مه کېږئ چې دا مباح دي او بل دي او بل دي. ځکه کوم مولا چې کومه ګناه کوي، کشف الغمه کې ابن حجر صاحب وایي چې عالم کومه ګناه کوي نو هغه له سم دلیلونه ګوري. نو د مولا په عمل باندې نه شی حلالېږي او نه حرامېږي. بعضې مولایان چې دي هغه پخوا دا منطقونه به یادول چرس به یې وڅڅکل وایي به دې څه دماغ تیزېږي. بعضې شیخ الحدیثانې بخاري به وایي او نسوارو تودانۍ خواته ایښي او بعضې خولې د پان او د دې مردارو نه ډکي. دا نه دي په کار. نسوار بالکل ښه شی نه دی او دا نشهیي مواد دي. نسوار دي، سرګټ دي، چرس دي، بنګ دي، پوډر دي، هیروین دي، دا څه ګندونه چې دي د پاکې ښایسته خولې الله درکړي دي او قرآن او حدیث باندې ښایسته صفا وساتئ. بعضې وایي موږ خو نه شو منې کېدی تی خو ایمان کمزوری دی، که څنګه صحابه د شرابو نه شو منې کېدی او ته ترې نه شې منې کېدی. بعضې وایي دا نشه نه ده، نو چې نشه نه ده خو مه نشه تې که نه. بعضې ته دا ذهن کې اشکال پرېوځي چې بیا خو د ډوډۍ هم نشه ده، ډوډۍ نشه ده خو حلاله نشه ده او نسوار حرام دي، مردار دي. بعضې وایي ما باندې اثر نه کوي. شرابي هم په شرابو د خاص پوهېږي پرې نه. دا ته د یو حیوان خوله کې واچوه بل بیا به تا ته ټوپونو پته ولګي چې نشه کوي او که دې کوي. دا یو مسلمان وایي چې صلات تسبیح شته دی او که نه شته دی. ګوره دا مسله ما مخکې ویلې ده، د ایډمین رور به یې راولیږي وا به یې مرئ چې دې کې د علماو دوه نظره دي. بعضې علما وایي صلات تسبیح نشته دی، خو انشاءالله موږ ته دا ښه ښکاره شوی دی او ډېر علماو دې روایت حسن کړی دی او قابل د عمل دی. نو که چا وکړ نو انشاءالله څه ګناه پرې نشته دی او الله به ورته پکې خیر میلاو کړي. دا ورور محترم وایي د څخ لیکل چې قرآن آیات په یو لوښي ولیکي یا یو کاغذ کې یا اوبو کې، وایي د دې څه حکم دی؟ ګوره یو تعویض دی، یو څخ دی. د څخ لیکلو باره کې انشاءالله د سلفو نه د صحابو نه اثار شته دی. ابن قیم صاحب نقل کړي دي، زاد المعاد کې هم شته او نور اهل علم هم ذکر کوي، سنن دارمي کې هم دي او یو تعویضونه دي او بیا دې نه کاروبارونه او دکانداران یې جوړول. نو په اسلام کې په صحیح حدیثونو کې تعویض نه دی راغلی او بلکې حدیث کې دې ته شرک ویل شوی دی. او کوم چې دارمي کې دي چې باب تعویض الحائض، نو هلته تعویض نه، دا تعویض نه دی مراد. کوم روایت چې مشکات راوړی دی د عبدالله ابن عمرو ابن العاص چې غاړه کې به یې دا دعا واچله، نو هلته محمد ابن اسحاق دی او مدلس دی، عنعنه یې کړې ده اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همدات الشیاطین ويحضرون. وایي دا به یې ماشومان له غاړه کې اچله. دا روایت کمزوری دی او سخت چې دی انشاءالله دا شته. دا ورور محترم وایي موږ ترکیه کې وو او دلته د خلک د عید میلاد النبي ملاوي او بیا دې کې څه خوراکونه موږ له راکوي، نو موږ څه چل وکړو دې کې؟ عید میلاد النبي دا په قرآن او حدیث کې نشته دی. دا صحابي صاحب لیکلي دي په تاریخ اسلام کې چې دا په هغه اتمې نهمې صدۍ کې سلطان مظفر الدین اربل او کوکر یو ماجن بدعتي مولا احمد دغه په واسطه د بدعت شروع کړی دی او یو صحابي چېرته دا نه دی منع کړی. اوس عیدونه ډېر شو، دا کې د پیدایش سالګیره ده او دا کال پوره شو، دا بل دی او دا بل دی، خو خلک چې څونه د اسلام نه لرې وځي نو هغو نه په لانجو کې اخته کېږي. بس ښه دا ده چې یاره دا بدعي خوراکونه مه کوئ، چې ویې نه کوي انشاءالله دا به ډېر ښه او د هغو څه په دعوت هم وچلېږئ. که بد اخلاقي وکړئ خلک خبر نه دي نو سمدستي ته وایي دا ګستاخ رسول دی، وایي د پیغمبر خلاف کوي او د پیغمبر توهین او د پیغمبر بېعزتي کوي. نو تاسې ادفع بالتي هي احسن ته د قرآن قانون دی چې په ښو اخلاقو په ښه دلیل باندې د دغې د ګناه د کار مخنیوی وکوي. دا ملګری وایي زمونږ یو نیکه دی او هغه مونځ نه کوي، انا لله و انا الیه راجعون. دا ډیره د خفقان خبره ده، ملګرو دې باندې خفه شئ. رب العالمین وایي چې د پلار او د مور سره احسان وکړئ. نیکم پلار او مور کې دی. احسان دوه قسمه دی، دنیوي احسان خوراک څښاک لباس
او لوی احسان هغه دینی احسان دی چې د دې د عقیدې او د اعمالو خیال وکړي نو دې ته سوال وکړي مینت ورته وکړي پیسې ولا ورکړي چې په څه طریقه دا خوشحاليږي خدا د مونږ په خوان باندې پوي کوي او دا د مونږ ته راواړوي ځکه څوک چې قصدن مونږ نه کوي نو د جمهور علماو قول دی او د کې واته حدیث دی چې انسان په دې باندې د ایمان نه وځي خو زه داسې به وویو چې دا په جهالت او په ناپوهتیا باندې کوي نو د ده تاسې تربیه وکړئ خیر د ټول کارونه دې خراب شي هغه ورته خراب کوي خو د ده اصلاح وکړئ چې د ده مونځ شروع کړي داسې نه چې د الله رب العالمین قهر او غضب را نشي دا یو ورور محترم وی دلته خواته جامع مسجد هم شته غټ جوماتونه هم شته او امام هم شته دی او څه ملګري دلته یو خپل منځ کې راجمع شي یو جومات دی او په هغې کې دغه وکړي دا مونځ کوي د جمعې وایي د دې شرعي څه حکم دی اصل وروره خبره باندې ځان پوه کوي چې شرعي عذر د چا نه وي اعذار شرعیو کې دا چې امام مثلا قرات غلط نه وي مونځ زر نه کوي یا داسې یو سړی دی او مثلا چې هغه ته دښمني ده وتلی نشي نو یا بل داسې یو شرعي عذر ورته نه وي نو دا سړی به د جامع مسجد نه په غیر مونځ نه کوي ځکه چې ابو داود کې دی کې حدیث دی چې جمعه به نه قایمیږي مګر په جامع مسجد کې نو دې ملګرو ته ووایئ چې د اعمال چې موږ تاسې کوو دې دپاره یې کوو چې الله زموږ نه خوشحاله شي او الله په هغه طریقه خوشحالیږي چې په کومه طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي او دې کې د مسلمانانو جماعت او ډلم بې اتفاقي کې نه راځي نو ښه خبره ده چې تاسې د دې ملګرو سره دغه وکئ د عامو مؤمنانو سره جمع کوئ او که امام بریلی دی یا مشرک دی یا مونځ صحیح نه کوي بیا یې شی کولی خپل جومات کې ملګری دا تپوس کوي وایي چې زه راشم او ما نه څه رکعتونه تلي او څه راګیر کړمه یعنې مسبوق یمه نو دا کوم رکعتونه چې زما نه تلي دا به زه ډک کوم او که زه به یې تش کوم یعنې صورت به ویمه او که نه به یې ویمه صحیح قول دی کې د علماو د امت دا دی چې کم دی د امام سره راګیر کړه دا ستا اولني حسابېږي او چې کم د نه تلي دا د اخري حسابېږي او دلیل پې هغه حدیث دی چې وما فاتکم فاتمو او څوک چې وایي چې نه چې د ډک د نه تلي ډک به کې او تش د نه تلي تش به کې هغه روایت نه دلیل نیسي چې وما فاتکم فقضو نو دغه روایت شاذ دی او دا مسله ما دوه درې ځل مخکې ویلې ده نو کم رکعت د نه لاړ امام سره دې راګیر کړه بس هغه ستا اولني شو هغه وروسته چې کې هغه به تش کې یو ورور مسلمان وایي د بدنیتۍ او د حسد د دې نه به انسان څنګه خلاصیږي د ورور ډېر د ایمان نه ډک سوال کړی دی الله دې زموږ سړي د ټولو فکر دې ته راواړی او داسې فکرمند انسانان دې الله موږ جوړ کړي حسد او بدنیتي دا هغه بیماری ده چې اسمان کې اول د الله خلاف دا په حسد باندې شوی دی او ځمکه کې چې د الله اول خلاف شوی دی نو دا په حسد شوی دی لکه اسمان کې ابلیس ته آدم علیه السلام سره دغه وکړه او ځمکه کې قابل د حابل سره وکړه نو ابلیس هم د قیامت پورې لعنتي شو قابل هم چې د قیامت پورې څونه مړی کیږي نو د ده به پکې پوره حصه او حسدګر چې دی د دې د شر نه الله رب العالمین پناه غوښتې د قرآن کې د انسانانو ته وایي چې داسې ووایي چې ومن شر حاسد اذا حسد او د حسد او د کینه او بغض دا نیکي داسې سوځوي لکه وچو لرګو ته چې ور واچولی شي او دا حسدګر چې دا د الله په فیصله باندې ناراضه وي چې الله دا کار دې کړی دا مې خوښ نه دی د الله د مخلوق سره دا بغض کوي او علما وایي دا داسې غم دی چې نه ختمیږي الله دې موږ د حسدونو او د بغضونو د کینو نه وساتي د ځان اصلاح چې کله انسان کوي چې زما نفس کې حسد دی زه به ترې څنګه خلاص شمه
یو دا دی چې د حسدګر د شر نه به څنګه بچ شي. نو هغه ابن قیم رحمه الله لس اسباب ذکر کړي دي چې دلته وګدیږي دغه وجه نه موږ نه ویو. خدا چې خپل ځان به څنګه سمو چې زه د حسد نه بچ شمه. نو علما یو سبب ذکر کوي چې المحاسبه مع النفس. ته به د ځان سره حساب وکې چې انسان ته ګور الله پیدا کړي دون احسان سوک او دون را غټ کړي او هم د الله بنده دی. نو نفس ته ولې د خوش کارونه کې چې ته د الله سبحانه و تعالی خلاف ته ما ودرې. دویم به د دې لپاره دعا کې چې الله ما د حسد نه وساتي، الله بغض او کینه او بدنیتی الله زما د زړونو نه وباسي. دریم القاء السلام. دا څوک چې ډېر بدی شي او استاد زړه کې اوسه حسد دی د باندې سلام بار بار اچوا. څلورم دا د هدیه غیله تحفه ورکوا. نو ستا یو نفس دی چې هغه اماره به سود ګناه ته درابلی نو هغه په دې ذلیل کیږي. بل اهل علم وی المصافحه چې د لیدل لاس ورکوا ولا. او شپږم سبب دا دی چې الله ډیر یادوا نو الله رب العالمین به دا مرض نه تا خلاص کی. او هم علما وی فکر کول په عاقبت د حاسد کې چې ګوره څومره سړی حسد کوي نو څونه ذلیل کیږي. رښتیا د حسدګر سړی مې شخ پلي کلمی خوري. او حسان رضی الله عنه ویلی چې تا کې یو فضیلت او غروالی او رب غواړي چې مخلوق ته ښکارا کی نو د حسدګرو جبې تاله در کی او تاسو شي او خلک د څه خبرې کوي او داره دی بده د څه وای موسی علی السلام الله ته ویلي. ابن عدی روایت را وړه څل کلام هم پکې بعض علما کوي چې الله منه د خلکو د جبې واړې او د حسدګر رانه لري کې. وای الله ته ویل چې موسی ما د ځان نه ناړم پرې چې کوي ما ته کلوي خزیده او کلوي بچی دي. بلدار چې دا سوچ کول غواړي چې څوک حسد کوي دا د الله مقابله ته ودرېږي او چې د الله مقابله ته څوک ودرېږي دا ذلیل کیږي. او بل دا سوچم کول غواړي چې حسدګر انسان دا د شیطان ډله قوي کوي. بل د قران درسونو کې کینا او احادیث د محمد رسول الله علیه وسلم دا اور د نبی سلام سیرت کې ګوره د نیکانو خلکو مرګرته دغه کدا او دا ویو چې الله تقدیر کې څه لیکلی هغه بکیږي. نه به د چا سره حسد کوم او نه به د چا سره بغض کوم. الله سبحانه و تعالی دې موږ د صفا زړونو والا وګرځي او الله دې موږ تاسو له حسدون نه وساتي. زموږ تاسو معاشره کې کڅوک خکېږي نو د حسدګرو کلمې په خوړل کېږي. الله دې دغه فکر زمنګ نه لري کی او الله دې موږ دار مسلمان خیر خوا وګرځي او مرګرو دې خبرې ته ټول لک فکر من شي. دا ور ډیره مهمه خبره ده. دا ورور محترم وي حدیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم وي چې حرامواله د خزو د مجاهدینو په نور خلکو د سې دي لکه د میندو حرامواله چې پیدا د دې دا یو استدلال کړي چې د مور سره نکاح نه کیږي نو به د مجاهد د شهید د خزي سم نکاح نه کیږي. اصل خبره دا ده وروره چې دا حدیثونه او قران آیاتونه دا به د استاد نه سړی وای نو به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قران او د حدیث شرح بکې خدا به په خپل ذهن نه کې دا به فهم سلف هذه الامه د دې امت د سلف په فهم باندې به کې. ابن حجر نور ټول علما دا ذکر کوي چې د دې معنی دا ده چې مجاهد جهاد لاله اس د گاونډي ته وای نور خلکو ته وای نو ته د سمکو چې داغه د خزي بی عزتی کې او یا غلطی اراده کې یا نور څه کې د سي احترام به کې لکه د خپل مور چې کې نن مشکات کتاب الجهاد کې موږ د حدیث سو او دا معنی نه ده کنه چې د شهید د خزي سبا نکاح نه کې ډیرو صحابه د شهدا او د خود سره نکاحونه کړي دي او شرعاً د کې څه ممانعت نشته ده. دا یو بل ورور وای د سار د مون رسته خوب کول وای د دې شرعي څه حیثیت ده. اره مسله چې ورونو د کې موږ او تاسو افراط او تفریط نه کوو د قران او د حدیث د اصول مطابق به موږ د کې چلیږو. شیخ ابن باز رحمت الله علیه دا مسله لیکلې ده او نورم ډیر علما لیکلې ده. هغه دا دی چې د سار د مون رسته خوب کول حرام نه دي لیکن نه کولې غوړه دي. او مسلم کې حدیث ته وای د نبی له سلام او د صحابه او طریقه دا وا کله چې به سار منځو کنو ناسب او ذکر به کوو تر دې چې نور برا وخته او
شیخ البانی صاحب د صحیحه کې یو حدیث راوړی دی اذا صلى الصبح تربع في مكانه سار مونږ چې به وک بس خپل ځای کې به څلور غټه کېناست او د الله ذکر به کو او دا وختونه قیمتي وختونه دي. عبد الله ابن زبیر مصنف ابن ابي شيبه کې دي د خپل بچي خوب ته سار کې نه پرې خودل. نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور ته ویلو دی وخت الله رزقونه تقسیمي نو ته دغه مکه ودا دی وخت خوب مکوا او رښتیا چې لک خوب سړی و کې سار کې ټول ورځ ناراض دی وجنه شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه وی سار کې خوب نه کول دا غوړه دی. البته کې یو سړی باندې شپې شوګیر کړي یا بیماری یا خوب په غالب شي نو جایز دی حرام نه دی خو نه کولې غوړه دی. دا مرګره وی منګه یو څو کسان یو او دلته جمعات نشته دی نو موږ د جمعې مونږ کوو کنه کوو. شیخ ابن باز رحمه الله نه چاته پوس کړی دی چې زمونږ مسکاو کې اوسېږو ولته خواته جمعتونه هم نشته او موږ یو څو کسان یو نو څه چلو کو نو هغه مسافري وي تاسو باندې جمعه نشته دی بس خپل مسفخین مونږ کوي. او البته د بعض علماو نظر دا دی کله چې نیکان خلک یو څو کسان یو راجمع شوي هغه وي چې موږ بس خپل مونږ کوو لکه دا د امام بخاری صاحب نظر هم دی چې په جیلی به جیل کې او خزي په کورونو کې دا به د اختر مونږ کوي نو وی به کولای شي. دا یو ورور محترم وی په عمره کې سر قینچ کول د دې مقدار سونه دی نو عمره کې سر خرول دا غوړه دی او سر قینچ کول دا جایز دی. نبی صلی الله علیه وسلم درې ځل دعا غ چاته کړی دا چې هغه سر خړی او یو ځل مقصرین چې لنډي هغه تم کړی دا او به دا چې څومره اندازه بدغه کوي نو بعض علما وایي چې یو درې خته چې کټ کې هم صحیح ده خدا قول کمزور دی چا ربع الراس ویل د څلورم ایسه د سر خو ظاهر د احادیثونه چې معلومیږي چې دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هم نقل دي هغه دا چې د ټول سر نه غستل خدي او کدا یې په ځای والی نو اختلاف دی خو کار د سراجح نه دی او څومره اختبالي علماء وایي چې دا د ګوتو په اندازه باندې چې دا د ټولو نوالی ټول سر نه نو ان شاء الله د باندې سنت چې دی دغه کیږي ادا کیږي کم چې دغه د سر کټ کول دي او یا دغه دی د خرول دي او دا حلق چې دی دا په خزو باندې نشته دی هغه به بس د ګوتو په مقدار د ګوتو سرونو مقدار باندې دا به د خپل کونسونه یختانلی. د ورور محترم د بیع التقسیط باره کې تفوس کړی دی نو ادمن ورور دا ته ورولېګه د موږ د کلیپ ویلې دی چې شی په نقد په یو ریټ او په قرض په بل. علي پښتنه کړی دا چې د بیع التقسیط کښتونو باندې یو شی غستل د دې شرعاً څه حکم دی چې د څه طریقه باندې واخلي چې څه روپۍ به وس در کوم او څه به در کوم او څه به در کوم او څه به در کوم میش کې به دونه در کوم یو د دې څه حکم دی او دویمه دا مسله موږ ته وضاحت وکړي چې د نیټې د وجې نه پیسې ډېرول د دې شرعاً څه حکم دی. مثلا یو شی دی هغه نقد په 10 روپۍ او چې دا قرض ورکوي نو په 15 روپۍ ورکوي د دې مسلې شرعاً څه حکم دی. ان شاء الله سبحانه وتعالى دا مسله ز بیانوم خود دې نه مخکې ز یو خبره کوم هغه دا چې دا مسله د علماو منځ کې لږه اختلافي ده نو دلایل هم چې ماته کم یو دي کې ان شاء الله راجح ښکارا کیږي د دې دا مانند کین چې ما دا ویل دا په بل خامخا لازم شو نو دا مسله ذکر کوم په علماو کې شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه او بعضی نور علما هغه وایي چې دا طریقه باندې بیع دا صحیح نه ده او کدا وشي وای دا سود دی لکه دا د امام اوزاعی هم دا نقل دی. خو اول خدای یو خبره ذکر کوو دغه خبره له بیرست راځو ان شاء الله. نساء باندې بیع د شریعت جایز کړی دا. بخاری کې د عائشه رضی الله عنها حدیث دی
چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديدنا د الله نبی قرض په نسبه باندې د يهودینا غنم غستی او خوراک غستی او زغره او صحیح وا او دې طریقه باندې چې دا پیسې به څه دې کال کې در کوم او څه به دې مېش کې در کوم دا شرعاً جایز دی تقسیط چوتوي او د دې دلیل هم حدیث د بخاری دی عائشه رضی الله عنها وی جاءتني بريره مت بريره راغلی و فقالت بريري ویل كاتبت اهلي على 9 اواقنا په كل عام اوقيه زه د خپل اهل مکاتبه کړم او په 9 اوقیو باندې او ما ته ویل چې هر کال کې به وی اوقیه راکې یعنی 9 کال کې به تزان فارغه علما وی دا ګوره بريري ځان مکاتب کړو په 9 باندې او کال کې یو اوقیه و نو دا دغه تقسیط دی چې یو شی مثلا سړی والی په 9 لک روپۍ 10 لک روپۍ ته جمیش کې به 1 لک روپۍ در کوم وای دا صحیح دلیل دی د دې چې دغه قسطونو باندې پیسې ورکول دا جایز دي خو شرط به دی کې دای ګوره دا مخکې یو درس کې ویلو چې دې په سودونه نه خيږي زیاتواله به څه نه کیږي د سینې چې دا کې شوي شارټ شو دا ته به وای چې به سودونه سود راکې او 2 روپۍ به څه کې دغه به د اسلام خلاف دی باقي دا دویمه مسله چې دا د نیټې د وجنه پیسې زیاتول د دې څه حکم دی ائمه 4 امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل د دې ائمه قوله شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه مفتی شیخ ابن باز شیخ صالح ابن عثیمین بلکې سعودي اکثر علما دای په دې باندې فتوا ورکړی دا چې د نیټې د وجنه پیسې د زیاتیږي نو چې یو شی دی مثلا نقد واغسته چې داغه قیمت 10 روپۍ او ته 15 میاشتې نیټه وکي یا 4 میاشتې په 12 باندې ورکه نو وای دا صحیح دی خو شرط به کې دای ګوره چې دا به نه وي ک نقد دی راوړ دونه به یو ک قرض دی راوړ نو دونه به نه تعین بکې چې یا مې په نقد باندې شو او یا مې په قرض باندې شو کچیرته تعین دیونه ک او دغه سړي پرې خدا نو به مسله دار چې دې ته به بیع پی بیعتین ویلې کیږي د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه وی قالوا بیعتین پی بیع دا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعدي کی ذکر کوي اي يقول ابيعك هذا الصوب بنقد ب10 وبنسيئه ب20 نقد په لسو قرض په شلو باندې ولا يفارقه على احد البيعين او جودات نشدای ونویل چې یا مې په نقد شي یا مې په قرض او به امام ترمذی سی وایي فإن فارقه على احدهما کدی یو باندې جدا شې چې یا مې په شل شي یا مې په لس شو وای فلا باس اذا كانت العقده على احد منهما د امام ترمذی په کتاب البيوع کې په بیعتین په بیعتین دې باب کې ذکر کړی دی او شوکانی سن لوتار کې وای د دې علت د تحریم امداده چې دا تعین ونکي چې عدم استقرار الثمن په صورت بیع الشیء الواحد بثمنين پیسې نه دي معلوم شوی نو وای دې طریقه باندې بیا صحیح نه دی او که پیسې معلومی شوي نو بیا صحیح کیږي د احناف کتاب بدائع الصنائع پنځم جز یو سل واتیا کې وای یزاد الثمن لاجل الاجل د نیټې د وجنه پیسې ډیریږي د مالکینو کتاب بدایت المجتهد دویم جز یو سل کې وای جعل للزمان مقدارا من الثمن د زمانه د وګدودو د وجنه پیسې ډیریږي د شوافیع قول الوجیز کې را نقل کړی دی الخمسه نقدا تساوي 6 نسیئه و نقد 15 د شپږو نسیئه سره برابر دي او د حنابلو قول هغه شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا نهشتم جز 399 کې ذکر کړی دی چې الاجل یاخذ قسطا من الثمن د نیټې د وجنوي پیسې ډیریږي او مغنی کې امام ابن قدامه شپږم جز 315 اتیا کې امدا ذکر کړی دی چې یزاد الثمن لاجل الاجل او دلیل دین نیولې چې حل الله البيع دا مطلق بیع ده او الا ان تكون تجاره عن تراز او مفتی عام شیخ ابن باز
هغه یو بل دلیل هم راوړی دی په دې فتاوا الاسلامیه کې دویم جز 301 کې وای نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته حکم کړو امرن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان يجهز جيشا چې د مجاهدینو یو لخر تیار کا نو هغه به څه چل کو پکانه یشتری بالبعیرین پکانه یشتری بعیرا بالبعیرین الى اجل مسمى د به یو خغستا ویل چې پلانې نیټه کې روستا زبل به دوه خان درکما نو ګونه اجل مسمى سره غلې دي د حدیث کې د لفظ سره غلې دي نو یو خې په دوه باندې غسته دي او دی باندې مصری یو دکتور دی رفیق موسی المصری یا یونس المصری کتاب هم لیکلی کتاب التقسیط دغه دکتور دی او امام شوکانی رحمت الله علیه نیل لوتار کې وی وقت جمعنا رساله په هذه المساله من یو رساله په دې مسله لیکلې ده وسمیناها نوم ولای خیر شفاء الغلل په حکم زیاده الثمن لمجرد الاجل او بیا وی وحققناها تحقیقا لم نسبق الیه من په کې داسې وضاحت کړی دی چې هغه ته مخکې موږ نه څوک ور مخکې شوی وای نه دي نه لوتار پنځم جز یو سل دواوی کې دا وی دلته یو اشکال راځي اشکال دا دی چې حدیث کې خود دوه بیاګانو نه من راغلی ده د یو بیا کې نو دا څنګه چې نقد پدی او نسیه پدی باندې نو د دې خبرې وضاحت د علما دا کوي هغه دا چې موږ به فهم د حدیث کوو خو به فهم السلف سلف د دې امت چې دي چې هغه موږ ته څنګه ویلي دي امام ترمذی د سلف د دې امت نه دی هغه دا ذکر کوي چې کچیرته په یو بیعت جدا شو او تعین وکړه چې دا مې نقد په دې شو او یا مې قرض شو نو وای دا به بیع په بیعتین نه دی او به وای چې قال الشافعي امام شافعي رحمت الله علیه چې هغه په سلف د دې امت کې دی هغه وای و من معنا ما نه النبي صلی الله علیه وسلم بیعتین فی بیع هغه وای ان یقول چې وای ابيعك دار هذه وای دغه حدیث معنی دا چې یو بیع په دوه کې صحیح نه ده دا کور د باندې خرڅوم به قضا په 2 روپو خو علا ان تبيعني غلامك بقضا چې تبه در باندې غلام خرڅه وای بیع په بیعتین دا دی او بیا وای دلته یو بل تفسیر شوکانی لوتار کې وای شوه د بیا په بیعتین ایسل په دینارن چې یو روپۍ ولا قرض ورکی په قفیز حنتا الی شهر یوم میشپوره فلما حل الاجل نیټراله وطالبه بالحنت غوت الغنم راکوس نو دوته ویل چې دغه بيحن القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين وسره باندې دوه شوې دا وای دا بیا په بیعتین دي نو په دې صورت کې ک یا سودا وکي او تعین ونکا او هم دغه صفات سي ده نو حدیث کې دی چې به بدا کم پکې اخلي پله او کسهما او ربا یا سود کې راځي یا په دغه طریقې به په بیعتین وک سماک نه دا روایت نقل دی دا تفسیر منتقا کې تنقل دی امام احمد ابن حنبل سیمنا امام شافعي رحمت الله علیه و چې کله د سیمن جمله پاتې د تعین ونک چې کنه دونه شو قرض په دونه شو نو وای دا به بیا په بیعتین دی او کتاین وکړو به نه دی خو کده سی ویل چې بس قرض شو په 12 شوي او سبا له د نقد راوړي او لسیتی واغست دم به بیا په بیعتین دی دم منه ده نو دا مسله اختلافي ده د علماو په منځ کې شیخ المانی صاحب او نور علما وی چې د نظام ساتل پکار دي دا خنه ده او جمهور علما د سعودي علما په دې فتوا ائمه اربعه شیخ الاسلام ابن تیمیه امام شافعي رحمت الله علیه دانګ امام شوکانی امام ترمذی دا علما وی چې دا جایز ده خو منګه دا وایو چې تبرع ک مومن به احسان کوي نو که څوک د قرض د وجه نه پیسې ډېرې نه کړي نو دا خو ډېر غوړوالی او اولاد خو که څوک زیاتې کړي نو نفس جواز دا مسله لري او دې کې به دا پایده راشي چې ډېر امت په دې کې اخته دی نو دا به سودونو نه بچ شي د حدیث تفسیر به فهم السلف شوی دی دې کې څه ممانعت نشته دی هذا وبالله التوفیق او د دې دا مانند کې چې دا زما یو نظر دی زما تحقیق دی تر رسیدلې دی کې د شی عالم دغه تحقیق د دین په اخوا رسیدلې او دلایل باندې کوم ته تحریم صحیح ثابت شي نو فنقول به ان شاء الله من خپل خبره باندې نکله کیو او موږ هغه ترجو کوو هذا وبالله التوفیق دا بل روي مشهوره د سیده چې دا خلکو شپږ کلمې دي د دې قران او حدیث ثبوت شته کنه شته دي قران او ثبوت کې ثبوت لا څه کې چې موږ تاسو په داسې وړاندې زمانہ کې پیدا شوو چې بس خړی وبدي وړاندې مایان دي که اوس یو چاته وی چې لکه قران او حدیث کې دا نشته دی یو ځل بچی وی به دا مولا شپږ کلمې نه مني او کلمې نه مني فلان دی او فلان دی د عثمان رضی الله عنه دور کې زوړ قران چې وو نو هغه
یو ته راجمه کوه زړې نسخې وسولې. ابو داود کې روایت دی یو ځل خلکو چغې کړې عثمان حراق المصاحب دی ګوره قرآنونه سیزي. صحابي را پاڅېد وایي دا د رسول الله مخ د صحابو په مخ کې دغه کړي دي دا تاسې ولې داسې خبرې کوئ. دا شپږ کلمې اذکار دي دا دعاګانې دي او دا چې د شپږو کلمو تقسیر دا اوله کلمه ده او دا دویمه ده او دا درېیمه ده. بس دا موږ ویو که دا موږ ته چا وښودلې موږ به په سرو سترګو باندې ومنو او موږ به په سرو سترګو باندې دغه سړي شکریا ادا کړو. قرآن او حدیث کې د دې تذکره نشته. دا ملګری وایي چې یو سړی د یوې کونډې سره نکاح وکړي او د هغې لور یې هغه لور ول خپل زوی ته په دغه کې ده په نکاح کې دا جایز دی او که نه. نو د کونډې لور هغه پردی ده خو نه د دې سړي نه ده او نه د بل خاوند نه ده او په دغه وخت کې چې دا وه نو دا ښځه د دې مور هم نه وه نو بلکل شي کولی کونډه ده او له هغې سره لور ده چې یو پلار په نکاح کې یو زوی په نکاح کې بلکل یې شي کولی. دا ملګری وایي موږ له دا لفظي ترجمه په کار ده. زه تاسې ټولو ملګرو له یو نمبر در کومه چې هغه زمونږ د دې مدرسې سره هغه قاري صاحب شاهد الله د هغه مکتبه ده په هغې کې زمونږ کتابونه هم دي او د درسونه هم دي او زمونږ د ورور محسن ورور چې دی د دې خو ټولو سره نمبر شته دی نو دا تاسې نمبر یې دې کې درلیږم نو بس هغې باندې سره رابطه کوئ. نو که چا درس په کار و او د چا کتابونه په کار و یا نور څه نو دغه بس تاسې د رابطې دغه انشاءالله. دا ملګری وایي موږ یو کور په اجاره ورکړی یا ځمکه هم په اجاره ورکړې ده. دا کور موږ دغسې د کرۍ دپاره دی د دې په اجاره کې زکات شته او که نه بلکل شته دی چې ته د نصاب والی او کال تېرېده او تاسو کومه اجاره پرته وي نو بس هغې نه به 40 روپۍ ورکې. دا ملګری وایي یوه ځمکه قیمتي ده او بله ځمکه لږ ارزانه ده نو چې سړی د ارزانه ځمکه دا 2 جریبه ورکړي او دا قیمتي ځمکه 1 جریب تې والي وایي دې څه حکم دی؟ بلا شک او بلا شبهې انشاءالله به اتفاق المسلمین دا جایز دی ځکه دې کې سود مسله نشته دی وروره. دا ورور محترم وایي دین کې به حیا دا ده چې په خبره به ځان پوه کړې. یوه زنانه د خپل خاوند سره جما او قربان وکړي غسل وکړي ښه صحیح طریقه باندې څه ورځې وروسته بیا د هغې د بدن نه الماء الابیض هغه سپینې اوبه راوځي آیا دې باندې په دې غسل شته دوباره که نه؟ د فتاوی المرأة المسلمه کې دا مسله لیکلې ده چې نشته دی پې بس اودس به وکړي دا کافي دی. دا ورور محترم وایي ما ته څه یو نوم یې ویلی بیټکون دی که څه شی دی وایي دې باره کې مدلله فتوا راته وکړه. وروره خفه نه شي دا شی زه نه پېژنم داسې یو چا نه تپوس کړه چې هغه دا پېژني داسې نه چې غلطه فتوا له درکړو. دا هم علم او دین دی چې په یو شي نه پوهېږي وایي نه پوهېږم پې زه دې څیز حقیقت باندې نه یم خبر چې دا څه شی دی او څه نه دی. دا ورور وایي قرآن کې داسې آیاتونه شته چې د هغې حواله وایي په حدیث باندې راغلي. دا خبرې چې دي دا هغه خلک تاسې ته کوي چې څوک دا حدیث نه مني. قرآن کې ډېر داسې آیاتونه دي چې هغه به ته په حدیثو دغه کې حل کې لکه قرآن کې راځي لتبین للناس ما نزل الیهم الله نبي ته وایي ته به ورته بیان کې او دارنګې قرآن کې راځي قد قال الله من قبل و قرآن کې دا من قبل وخی وای دا کم ځای کې دي دا به حدیث کې راځي چې نبی سلام دغلته فیصله کړې وه داسې په وحي خفي باندې ورته الله ویلي و. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاري هغه روایت دی چې هغه اوږده فیصله یې وکړه سړی ورته وایي ستا دې په الله قسمي ماله به بکتاب الله فیصله کې محمد رسول الله ورته وایي چې قسم په الله بکتاب الله فیصله کومه هغه دا دی چې ستا زوی به 100 درې و تغریب عامن او 1 کال به د ملک نه شړو. نو دا قرآن کتاب الله کم ځای کې دی داسې ګڼ آیاتونه دي. دا ورور وایي ما ستاسې د بیع التقسیط هغه به درسونه اورېدلي دي خو که سړي په 20 لکه روپۍ یو ځای اخیستی دی یو شی اخیستی دی او ته وایي چې 15 لکه به اوس در کوم او 15 به بله میاشت کې در کوم 15 بل کې دا جایز دی که نه دی؟ نو زما وروره چې دا دی اورېدلی دا به دې هم پکې لیدلی چې بریره رضي الله عنها به دې طریقه باندې اخیستل شوې وه داسې په میاشتو او دغې باندې او بیا دویم تپوس یې دا کړی وایي که دا نیم یې ورکړي او بیا هغه سړي ته ووایي چې دا ټول نغد یې راکړه او زه به تا ته بیا څه قرض پکې پرېږدم
نو د دې څه حکم دی نو دا به اتفاق المسلمین سود دی دا به بیان کې کتابه یو خبره کړي هغه به نه نیټه د وجه نه زید دغه کې بیرته چې نقد دی ورکړي نو بیا به دونه کم یو کدغې د قصې بنه کې ادم هغه کلیپ کې تفصیلی ویل دي دا مرګره وای قرآن کې آیات دی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله وای دلته دی وجه الله څه معنی ده او د خو خبره ګرانه کړې ده قرآن کې څونه ځای وجه الله استعمال شوی دی او کمی معنی دي ته به د مرګري نه زمونږ د تفسیر درس د آیات را واخلي د کې ما پوره تفصیل لیکه کړی دی چې قرآن کې د نه زیاده لفظ د وجه راغلی دی او هر ځای کې خپل معنی ده دسې تپوس چې دی آیت کې د وجه الله نه څه مراد دی نو بعض علما وایي چې د الله مخ بس الله د شان مناسب وی بیا آیات د اسماء او صفاتو نه دی خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وی دا آیات د اسماء او صفاتو نه دی دلته صحیح حدیث کې دی چې وجه الله نه قبله مراد ده او څوک چې اسماء او صفاتو کې شماري نو شیخ الاسلام دی مجموعه الفتاوا کې وی دا خطا شوی دی دلته او به د وجه معنی چې ګوره او استعمالات ګوره قرآن کې زمونږ دغه درس واوري ان شاء الله الله به ذهن کلاو کې په اوس کې ته وینو غنټه ټیم په دی لګي دا یو مسلمان ته پوس کړي و یو زنانه د 15 کال عمر دی آیا د خورزي د خاون نه د ستر شي کوله او کني شي کوله دا مسله منګه د سورۃ النور کې دا تفصیلی ویو هغه دا دی چې دا اختلاف د علماو دی چې مخ او لاس دا عورت دی او کنه دی نو دې کې منګه فیصله دا کو چې مثلا دغه شو تر لور شو خور شو یا د خینه او د سنور یا ورندار شو چې هغه شریک کور کې اوسېږي ځکه صحابه به شریک کورونو کې اوسېدل نو د دې باره کې د وجه او کفین عورت نشي نو اوس دغه زنانه چې د خورزي خاوند دی او 15 کال عمر دی که څه فتنه نه او د دې دغه نه فتنه نه جوړیږي نو دا بالکل هغه دغه شي کولای دا خبري شي کولای ستړي مشي متشي ویل ځان له سکینیم نه نه بغاړي ور کوي او نه به سفر وسکي او نور د دې په دغه کې ان شاء الله وجه او کپین دی عورت نه او شریعت دی کې ان شاء الله اجازه ورکړي دا ورون محترم وي ستره د دې څه حکم دی بعض علما وي ستره واجب او لازم ده دلیل هغه حدیث ذکر کوي لا تصلي الا الى ستره بیر سترین من مکوا بعض علما وي د سنت د ستره بڅونه د زراع په اندازه باندې چې د څنګهلې پورې د لاس شه دی او لری بڅونه نو دوه قسمه روایت دي بعضو کې درې غزه راغلي دي او بعضو کې ممر رشاد بخاری کې دا ډول روایت دي چې ګډ څومره ځای کې تیرې دي شي نو دغه ستره ده ستنم ستره شي ګرځېدې لرګیم ستره شي ګرځېدې مخې ته انسان یې غم ستره شي ګرځېدې دیوالم ستره شي ګرځېدې اډمن ورور د سترې مسایل مونږ ویلې دي دا دی ورور تراولېګا او داغه سنت دي چې نن خلکو بيخي پریخي دي ما سیوا الحمدلله د حدیث جمعتونو کې د سترې اهتمام مشته او د صف اهتمام مشته او د پقلار منځ کولو اهتمام هم دی دا یو بل رور محترم ته پوس کړی چې یو زنانه ده او هغه په حالت د جنابت کې ده غسل په وختي دي او دا زنانه به داغي محوري بیماری حیض شروع شي آیا دا به دی وخت د مخکینو دغه د پاره غسل کوي او کنه به کوي دا مسله ما مخکې مدلله ویلې و هغه دا چې اخر کې د حیض غسل وکي بس دا د ټول لکافي دی بل غسل په منځ کې نشته دی دا ورور وای زبا مسافر یم نو زبا د امام څنګه منځ کومه نو ته چراله په امام سودري دی ورور جانا او غ امام مسافر نو 2 رکعاته باغه کوي نو 2 ساعت کوا نو که یو رکعت نیم دل تلو مسبوق وي نو به غم پاتې غوي کا او که مقیم امام پسې ولاړ وي یعنی هغه مسافر نو تب سه ودرې دي نو ابن منذر په دې باندې اجماع نقل کړی دا چې به پورا د امام سمونز کې به مسافرانه مونږ کې دا ورور د یو موضوع او د یو مسلې فکر ذهن تراغله دي هغه دا دی چې په قرآن او سنت کې داسې یو دلیل شته دی
چې په هغې کې دا دي چې آدم علیه السلام نه مخکې دنیا کې پیران وو نو دې ته الله پیغمبران را لېږلي وو او که نیو را لېږلي او دوی هدایت څنګه حاصلوو. اصل خبره دې کې ورونو دا ده چې بعضې علما خو وایي چې الله د پیغمبران د پیرانو کې خپل هم را لېږلي وو او دلیل د قرآن دغه آیات نه نیسي ای انسانانو او پیرانو ولې تاسو ته انبیا نو راغلي. خو دې کې صحیح قول دا دی چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دا د پیرانو پیغمبرم او دا د انسانانو مو او قول راجح دا دی چې پیرانو کې خپل پیغمبر نه دی راغلی او داسې تسنیه قرآن کې کله راځي لکه الله وایي چې یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سره دې نه در مالګین نه راوځي دی بل نه راوځي. اصل خبره دی کې دا ده چې صحیح دلیل په قرآن او حدیث کې نشته دی. دا زما دې خبر ته لږ سوچ کوئ اکثر رونه به دې باندې پوه نه شي بیا زمونږ دماغ مخري او خپله مخري د مفسرینو او د صحابو نه اقوال شته دی نقل چې ابن جریر نقل کړي دي چې او د آدم علیه السلام نه مخکې پیران وو په دنیا کې. عبدالرحمن ابن زید دا غنه دا نقل دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې پیران نو بس الله رب العالمین جان پیدا کو به پسې آدم پیدا کو. بلکې د قرآن نه چې معلومیږي هغه دا دی چې الله مخکې ملائک پیدا کړي وو او رب العالمین ورسره مشوره م وکړه. دا د تحریر و تنویر کې ابن عاشور د اول جز کې لیکلي دي. بعضې چا دا ویلي چې نه د پیرانو د آدم علیه السلام نه مخکې یو قوم هغې ته حین ویلې نو بیا پیران را پیدا شو نو دی جن ته جوړ شو او بعضې وایي د دې نه الحن والبن لکه البدایه والنهایه کې ابن کثیر وایي دا څوک وایي د اتم و دم په نوم باندې قوم و څوک وایي تیتانین و خو ابن عاشور لیکلی دي چې دا ټول د خرافاتو د پرس او د فارس ته علاقې نه دي او دا د شیخ صالح صاحب هم لیکلی دي چې لم یاتی فی الکتاب والسنه قرآن او حدیث کې داسې صریحي دلیل نه دی راغلی چې پیران د آدم علیه السلام نه مخکې وو. بس راجح دا دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې ملایک وو او الله دې ځمکه کې پیدا کړي او رب العالمین هغې ته د هدایت لارې ښودلې وې او آدم علیه السلام الله پیدا که والله وی والجان خلقناه من قبل دینه مخکې به حدیث کې دی چې ورځو فرق یې و. انشاءالله دې خبر له موږ ترجیح ورکوو دا موږ ته غوره ښکاره کېږي چې دا قول کمزوری دی چې په ځمکه باندې مخکې پیرانو حکومتونه کوله بلکې ملایکو او بیا الله سبحانه وتعالی انسانان او پیران پیدا کړه. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن